السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مو درس ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې خپل کتابونه، کتابچې، پنسلونه، قلمونه او هر څه تیار ولرئ. سمه ده او دې ته تیار اوسېږئ چې فقط او فقط درس شروع کړو. سمه ده؟ ډېر ښه. خو مخکې له دې چې موږ تاسو باید درس شروع کړو، موږ تاسو یو څه له یاده ونه وځي چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي. سمه ده؟ ټول یې وایئ. آفرین، بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه چې موږ تاسو باید هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. سمه ده؟ ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، موږ خو تېره ورځ تر کوم ځایه پورې وویلې؟ آفرین، چې مو هم ولوستله او ښې مو هم ولوستله. سمه ده؟ ډېر ښه. له هغې څخه وروسته کوم چې پاتې هغه به اوس وایو. راځم تاسو کتاب ته وګورئ. څوکۍ، څوکۍ. آفرین. ځاله، ځاله. ډېر ښه. دال، دستکش، دستکش. ډال، ډول. ډول مو لیدلی دی؟ آفرین. خلک په کوم وخت کې ډول وایي؟ هغه مشخص کسان چې ډول وایي. آفرین. د خوشحالۍ په وخت کې، په ځینو نورو ځایو کې، مثال لکه خلک چې راټولوي. آفرین. نو دغه ډول دی چې خلک ورته اتڼ کوي. سمه ده؟ ښه. بل زال، زربین، زربین. رمبای، رمبای. زمری، زمری. آفرین. ړوند. یو نفر ویني چې سترګې نه ویني هغه څه وایو؟ ړوند چې وي. آفرین. ړوند. چې سترګې نه ویني که نه، لکڼه لګوي یا داسې لاس نیولی وي، سترګې پټې وي خو څه نه ویني، هغې ته ړوند وایو. آفرین. ړوند. ړوند په څه لیکل کېږي؟ په ډې باندې لیکل کېږي. ډېر ښه. بل چې دی دا ویني یوه نجلۍ ده، ژبه یې راایستلې، نو څه ورته وایو؟ ژبه. آفرین. ورپسې دا هلته ویني تاسو ږمنځ ده. ږمنځ په څه شي لیکل کېږي؟ په ږې باندې. ږمنځ. آفرین. ورپسې دلته یو سیند دی او د سیند سره په تر څنګ ورسره یو عکس د څه شي دی؟ آفرین. تاسو زموږ کتاب ته ګورئ. د څه شي عکس دی؟ آفرین. د ساعت عکس دی. سین، ساعت. یعنې په ساعت کې کله چې مثال موږ تاسو ساعت لیکو، په ساعت په سر کې څه لیکل کېږي؟ سین لیکل کېږي. ګوره، سین، ساعت. وینئ؟ ساعت په سین باندې ولیکل شو که نه؟ ډېر ښه. ښه. له هغې څخه وروسته کوم حرف دی؟ شین دی. څه دی؟ شین. شپېلۍ. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته بل حرف دی. عین شی لکه سین داسې لیکل کېږي، خو فقط دوه ټکي لري. هغه هم یو لاندې او یو باندې، یعنې یو په سر باندې، یو چې لاندې لیکل. ګورئ، سین مو ولیکلو، یو ټکی مو چې ورکړو لاندې یو باندې څه کېږي؟ خین کېږي. ما خو څه ویلي وو، ځینې خلک دا خین وایي، ځینې شین وایي. هر څه چې وایي دی، لهجه یې د فرق نه کوي، خو مګم لیکل به یې بیا دغسې وي. سمه ده؟ آفرین. ښه. زه به اوس هغه عکسونه درته وکړم چې ما تاسو ته راوړي دي چې په دا حروفو کې چې راځي. سمه ده؟ آفرین. خو مخکې له دې چې زه یې وایم تاسو به راته وایئ. سمه ده؟ آفرین. عکس ته ګورئ. ومو کتو، دلته ګورئ دکان دی. هغه څو نفره کې ناست دي، دوه ماشومان دي، یو یې پلار دی ورسره، او په دې دکان کې ډېر کالم ځړېږي او تر څنګ ورسره واسکټان هم دي او ډېر څادرونه هم دي. ګورئ، وینئ؟ آفرین. ښه. چې څادر راغی، دلته کوم حرف دی؟ څې ده. څې څادر. څادر. آفرین. له دې نه وروسته یو بل حرف دی، ح غوندې لیکل کېږي، خو په سر یوه حمزه لري. ورته وګورئ. ځې. آفرین. ځان. ځان. ځوان. ځاله. وینئ کتاب کې هلته یوه ځاله ده او مرغیو درې هګۍ هم کې اچول دي. له هغې نه وروسته دلته ما سره یو عکس دی، په دې کې ډېرو بوتلونه دي، ګولیو، د شربتو، د شانو. نو تاسو به ورته وګورئ چې څه شي عکس دی. آفرین. دوا. ډېر ښه. دوا په څه شي لیکل کېږي؟ په دال باندې لیکل کېږي. دال، دوا. دوا. آفرین. ډېر ښه. له دې نه وروسته موږ تاسو یو بل عکس لرو. یو دوه کسان دي، یو شی پخ کړي دي. موږ ته چې کله ډېر وږي وو، نو بیا له دې شي څخه استفاده کړو. دا شیان څه شي دي؟ ډوډۍ ده. آفرین. وینې د نانوایانو ډوډۍ پخ کړې ده. ډوډۍ په څه شي لیکل کېږي؟ په ډال باندې. اوس تاسو راته وایئ په ډوډۍ کې
څو ډاله دي 2 ډاله دي آفرین ډال ډوډۍ ډال ډوډۍ راځه وای ډال ډوډۍ ډېر ښه له هغې نه وروسته موږ تاسو ویلي وو ګورئ دال و سمه ده که چیرې یو ټکی په سا ولري دال کېږي که چیرې دغسې یو غړوندی ولري ډال کېږي صحیح دی ډال مو ولوسته دال مو ولوسته ګورئ دلته دغه به لرې کړمه دا به ډال کم دا بیا بل به دال کم دال مو وایي دوا ډال مو ډوډۍ وویلې سمه ده کتاب کې دال ته دستکش و ډال ته ډور راغلی و نو دلته وروسته بل دال دی هلته یې چې راوړی کتاب کې سره زربین دی آفرین موږ تاسو یو بل عکس راوړی یو څو تکړه تکړه ماشومان دي لکه تاسو په صنف کې ناست دي په دې کې یو دوی ډېر تکړه دي ډېر ذکي دي خو مګم یو ماشوم چې دی دا ذاکر نومیږي څه نومیږي ذاکر وینې هغه مخامخ چې راګوري دا ذاکر دی وینې دا شوخ دی خو ښه درس زده کوي ډېر تکړه دی ماشاءالله ذال ذاکر پوه شوئ په آفرین کوم یو ذاکر دی هغه چې راګوري هغه ذاکر دی ښه آفرین دی ډېر ذکي دی ډېر تکړه دی ښه له دې نه وروسته موږ تاسو کتاب کې بل حرف راغلی و ری چې هلته یې رمبای راوړی و موږ تاسو یو بل حرف ورته راوړی دی چې ډېر وخت خبرونه کې نیسو ښه چې خبرونه کې نیسو دا چې دی دا رادیو ده ری رادیو چې ری رادیو لاندې ځینې عکسونه نور هم دي چې په دو کې هم ری راځي لکه ری رسۍ ګورئ سر کې راغلی مثال چرګ منځ کې راغلی لمر چې آخر کې راغلی ښار آخر کې ری راغلی و پوه شوئ په آفرین له دې نه وروسته موږ تاسو باغ لرو په باغ کې مختلفې ونې لرو مثال دلته لرو د مثال د مڼو ونې دي د آلیې ونې دي آلیان چې دي کې مثال توتو ونې دي کې د شفتالو ونې دي کې یو بل شی شفتالو سره چې ډېر نږدې دغه چې دي زردالو د زردالو ونې هم دي کې سمه ده نو ما هم هلته یو عکس راوړی و دلته چې په هغو کې د څه شي عکس دی آفرین زردالو دي زردالو ویني یو بسته زردالو بل یې نیم کړی دی په یوه کې زړی هم دی او بل کې زړی نشته د زردالیو زردالو آفرین لاندې ځینې عکسونه نور هم راوړي چې زمری عزت میز او پیاز په دوی کې ګورئ په آخر کې چې راغلی دي په آخر کې راغلی وه سمه ده له هغې نه وروسته موږ تاسو وي چې څوک سترګې نه ویني هغه څنګه وي هغه ړوند وي که نه موږ تاسو ړوند ورته وایو چې کله ړوند شي ړوند په څه شي لیکل کېږي آفرین ړوند په ړې باندې لیکل کېږي په څه شي باندې په ړې باندې ډېر ښه ړوند لاندې چې شک ځای ویني دا نفس چې لار نه ویني ړوند دی دا ورپسې څه دی سړک دی چې څوک موږ تاسو په تېرېږو لاره باندې که نه په منځ کې ری راغلی او بل سړی دی وینه سپین ږیری سړی دی او بل چې دی یو زوړ سړی دی د هغه زوړ په آخر کې ری راغلی د سړي په منځ کې ری راغلی او سړک په منځ کې دی او په ړوند په سر کې ری راغلی سمه ده آفرین ورپسې بل حرف دی زی غوندې دی خو 3 ټکي لري دا سمه ده د دې سره دلته تاسو واوره لیدلې آفرین تاسو کلي کې واوره وریږي ډېر ښه آفرین په کوم موسم کې وریږي ژمي کې ډېر ښه ژمی نو دلته ما هم یو عکس راوړی د واورې عکس دی واوره په کوم موسم کې وریږي په ژمي کې وریږي نو ژمی په څه شروع کېږي په ژ باندې شروع کېږي ژمی آفرین دلته ګورئ ژبه مژده روژه دژ وینئ ګورئ دوی ټولو په دو کلمو کې ژ راغلی وه خو د ځینو په سر کې ځینو میانځ او ځینو په آخر کې راغلی وه سمه ده بل چې دی غې ده غمنځ دا چې دی غمنځ دی آفرین غمنځ په څه کوي په غې باندې غمنځ ګوره ږیره موږک میږی غوږ د دو ټولو کې غې راځي پوه شوئ ری ولیکله یو ټکی په سر ورکړو یو لاندې ورکړو غې ترې جوړه شوله بل چې دی یو بل حرف دی یو ډېر خطرناک شی دی کې زه به تاسو ته وښیم نو تاسو به ووایئ چې دا به څه شي وي چې دی سپی دی آفرین سین سپی په څه شروع کېږي په سین باندې شروع کېږي آفرین سین په یا سپی ګورئ ستار په سین شروع شو پسه سین پکې راغی نرګس سین پکې راغی آخر کې او لاس سین پکې راځي له دې نه وروسته یو عکس دی د ما سره دا
ډېر ښه شی دي کې نو تاسو به ووایئ چې ډېر وجود ته ګټه هم لري خوراک کې یو غوا ده او بل ورسره شیدې دي چې شیدې خوړل وجود ته ډېره ګټه لري او شیدې له غوا څخه لاسته راځي سمه ده آفرین شیدې په چی شروع کېږي په شین شین شیدې آفرین بل شین شمع شین تشناب شین چوکوش شین آش یعنې په دو ټولو کې شین راتللی شي سمه ده آفرین د هغې څخه وروسته بل حرف دی سین غوندې خو ما تاسو مخکې هم لیکلی و دلته چې خین ښکار کې راتلو که نه دا ښار دی بیروبار دومره ډېر خلک دي کې وینه یې آفرین خین ښار خین ښځه خین پښه خین شرمښ خین اوښ پوه شوئ پوه آفرین اوس یې فقط یوه دی له دې خوا درته عکس یې ښایم او زر زر به نومونه ورته واخلو خو ډېر زر زر به یې راته وایي سمه ده آفرین خین ښار شین شیدې آفرین سین سپی غې ږمنځ ژې ژمی آفرین ړې ړوند زې زردالو رې رادیو آفرین زال ذاکر دال ډوډۍ دال دوا او بل شي ځې ځان او آخري دا چې څې څادر ډېر ښه درنو زده کوونکو پوه شوئ په آفرین ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د درس دغه برخه تر همدې ځایه پورې وه سمه ده تر بلې برخه مو په خدای سپارم خو کورنۍ ته دا هیره نه کوئ چې تاسو به د هر حرف ته دوې کلمې زده کوئ او په خپل ذهن کې به یې یادوئ سمه ده او کتاب کې چې کوم عکسونه راغلي دوی به نومونه لیکئ ډېر ښه په خدای مو سپارم ښه وختونه